مخکې تا کوم ځای کې وخت تیر کړی دی؟ دا ټولې کې تورډیري کې دې وخت تیر کړی؟ ښه. او ملنګي څومره وخت نه کې؟ ملنګي ځای ما نوم یې فقیر بابا ملنګ. د فقیر بابا ملنګ نوم در باندې دی؟ نوم ما باندې. ښه ښه. نو څومره ټیم نه ملنګي کېده؟ دا ډېر زمان څلوېښت کاله دې وشو د کلي نه راوتی؟ ښه. او د تعلق د کوم ځای سره دی اصل؟ کلی د کم یو دی؟ ښه د خاورۍ ملنګ دی. دا اوس وګورئ د خاورۍ ملنګ دی ملګرو. وارثان یې شته، دی د ټولو وارث دی. مړه ملنګ دی خو داسې ده چې په زړه باندې ماشاءالله اوس هم ځوان دی. اوري عمر دې څومره دی ملنګ لا؟ اویا کاله تقریبا داسې دی. د وګورئ بیا هم داسې تکړه ځوان دی ماشاءالله. ښه. نو د فقیر بابا زیارت کې دلته څومره وخت ستا وشو؟ ته خو یې تورډیري یو میاشتې نه دې زیات ټایم وشو؟ ښه. مېلې کې راغلی وم بیا راغلم بیا راغلم. ښه میلې کې راغلی وې. ښه. او دا مشر چې کوم ملنګ لا دی که نه، دی در سره اخلاق څنګه کوي؟ رښتیا ووایه. رښتیا خدمت دې کوي؟ دلته ماله ګولۍ راکوي د خېټې خراب نو ماله شپې به ما ښه. د ورځې ښې نه وي ځکه چې اوبه شي نور څه شي. د ورځې لکه دا نور چې کوم مسافر راځي یا میلمانه راځي د هغوی خدمت به کوي که نه؟ ښه بلکل. دا ښه. ملنګ لا تاسو څنګه یې؟ ښه. بلکل. د دې ملګرو یا د داسې قسمه خلکو دعا چې تاسو وله انشاءالله نو تاسو به ټول عمر کامیاب یې. ښه. دی څنګه راغلی و دلته؟ څه واقعه راغله یا دلته کې څنګه؟ دلته بابا سلام له راغلی و جناب. ها. او سلام له چاله ما سره شپه وکړه. بیا د سهارې چې تلل ما ته یې ویل چې زه به ورس له راځم او تعالی بیا شپې له راځم. ښه. خو زما خدمت نه ما ورته چې خدمت قربان زه به په سر سترګو کوم. داسې خلکو خدمت ته زه خوشحالېږم. بلکل. دوی به تورډیري کې وو. هغه ځای ته هم زه تللی یم، هغه ځای مې وکتو. د دې سامان او هغه هم راواخېسته. ډېر وخت یې هلته تورډیري کې تېر کړی. ښه. د دوکان هغې کې تېره وو. خو دلته چې خدمت وکړه دوی خوشحاله شو. ښه. تاسو د څومره ټایم نه ملنګي کوئ لکه تقریبا؟ یاره تقریبا ملنګي دغه 10 کاله به کېږي نه ملنګي. او اول رالی څنګه چې زیارتونو ته ژوند تاسو وقف کو، دا دومره غټ سوچ راغی څنګه؟ ولې دا خو ټول ژوند وقف کول دي، کور لوی واړه خپل بچي پرېښول دي، ګرمه بستره په ژمي کې چې کوم دی پرېښول دي، دلته د دې رونه چې کوم دا تاسو ته ښکاري د دی خدمت کول دي. نو تاسو ته دا آیډیا راله څنګه؟ چا نه متاثره شوئ دا سوچ راغی که څنګه؟ نه جي نه دا الهي تابه وسه شوه. زما په دې زړه کې یو مینه داسې الله پاک پیدا کړه خپله چې د دې دنیا نه زما دا زړه تور شو. زه د ټرک یو ډریور وم، ټرک مې چلوم. بلکل. او شکر دی بال بچ خاندان هر څه شته. ښه. او ځینې ځینې خلک به پکې و چې ده به څوک نه وي، زموږ شکر دی هر څه شته. بلکل. لکه ډېر وخت تاسو دې خلکو له ورکوئ که د کور خلکو له ورکوئ؟ ډېر وخت هم دې خلکو دربار له. بلکل. نو ځکه خو ما وویل چې د کور خلکو سره چې کوم دی د هغوی پروا کمول او د دې خلکو پروا د هر څه نه زیاته ساتل چې کوم دی دا ډېر غټ زړه غواړي. ښه. دلته کې تاسو ته تنخواه میلاویږي که څنګه؟ فی سبیل الله. الله پر راځه. ښه. سکون پکې څومره دی؟ سکون پکې دومره دی چې سکون درته ویلی نه شم. د اندازې درته ویلی بې اندازې سکون دی. بلکل. هېڅ قسم یره ترخه په زړه کې نشته. دا نشته پکې چې ما څوک ډزو کي یا ما څوک لال کي. یو شهادت هم بس په ژبه دی، په زړه کې دی. که دې دی که موږ څوک مړه هم کړي نو مړه نه یو، د ولي په خدمت کې یو. بلکل. تاسو به ولې څوک خدای مه که تاسو به ولې څوک مړه کوي؟ خو داسې ده چې دا ژوند په دې ځای کې تېرول یقینا څه ناڅه مشکلات به هم وي تاسو ته. دلته کې چې کوم دی د لنګر انتظام څنګه دی؟ تاسو لنګر خلکو ته چې کوم میلمانه راځي هغوی ته چې کوم تاسو انتظام کوئ هغه څنګه دی؟ صحیح دی صحیح نه دی؟ د نور د چندې صحیح حساب دی؟ الحمدلله جی ښه صحیح دی. بس الهي لینډ راځي د چا څه وس یې هغه راوړي
لنګر کې داخلي ها او موږ دغه دعاګانې ورته کوو، بابا علیه سلامونه کوي، ها خپل یار سره برابر هیڅ کمی نشته، هیڅ قسم تکلیف د کلي علاقې خلکو نه که چاته څه خدمت حواله کوي د چا څه وس کوي هغه کوي، لږ کوي ډېر کوي، څه وس خبره ده. خلک دا یو خبره کوي چې فقیر بابا په خپل قبر چت نه پریږدي که نه، د دې باره کې نه دی نه پرېږدي، نه پریږدي که نه. نه دا زمانې وشوې، زه وړوکی غوندې مور ته راتلم، ښه زه له مونږ سلام به وکړو، بیا د مهنګانو بره کور دی، ښه دا به باباجي نه پرېږدي. چا چت جوړ کړی دی په دې که نه صرف دې خبرې ته تکړه دي چې نه پرېږدي؟ چا په اوسه پورې کوشش کړی چې جوړ یې کړي که نه؟ دا چاردیوالي دي چاپېره شوې ده، د ګمبد بره کوشش داسې چې چا پوره مکمل نه دی کړی، ښه چت لا مني نه، مني الله پاک حکم لا نشته. ښه بالکل، او چې کله الله ته منظوره شي انشاءالله هر څه به وشي، خو فقیر بابا دا نه مني. بالکل دا خبره دا ورغه سلبار په دغه پروت دی پسې ښه باران بیکي که بارې دغه نورم لګي. ښه نو تاسو څه سوچ و فکر لرئ چې آیا چانه درخواست وکړو چې چت پې واچئ که نه تاسو په دې سوچ باندې غلي شئ چې چت خو دې هسې نه پرېږدي؟ نو هغه چت خو دې نه پرېږدي، دا چتونه خو فقیر بابا په دې خوشحالېږي چې دا سره جوړ کړي. فقیر بابا په دې چت خوشحالېږي چې دا پې سړی جوړ کړي که نه؟ برانډه ده، دا هغه یو قسم د مېلمنو مجرم ده، لنګرخانه هم ده. نو آیا دا برانډه هم په ځان چت نه پرېږدي؟ په دې خو هم چت نشته او ډېر کلونه وشو موږ زوره دې لاسو داسې راغلي ډېرې خرچې کولو والا لکه په دې په چا چت نه دی اچولی او فقیر بابا خو یې پرېږدي نه. نو په دې سوکه چولو والا خدای پاک دې راولي. بالکل نه، دا کچه چت په ځان نه پرېږدي که څنګه؟ هغه خو نه پوخ پرېږدي نه کچه پرېږدي، چې چت پې خلک واچوي را پرېوځي که څنګه؟ راپرېوځي، داسې ما اورېدلي چې راپرېوځي، په درېیم ځل راپرېوځي، په درېیم ښه را پرېوځي. داسې ما اورېدلي چې راپرېوځي. نو یو خبره کومه، فقیر بابا به په ځان چت څه پرېږدي چې په خلک په خپلو کورونو پاخه لنټرونه کوي او فقیر بابا په قبر باندې چې کوم دی کچه چت پرېوځي خو به الرېډي را پرېوځي. داسې نه که صاحب دغه نه راغورځېږي چې کنې دا په مناظره کې جوړ کړی دی، برابر چت هم راغورځېږي په درېیم ځل. ښه مضبوط چت هم لکه را پرېوځي، چې لنټر پې واچوه که نه هم راغورځېږي په درېیم ځل. فقیرای ژوند د اختیار کړو نه. ها بالکل، د فقیر بابا نوم چې کوم دی جمال خان خټک او دا چې کوم دی د خوشحال خان خټک رور دی، مشر رور دی دلته کې، او دا چې کوم دی د کاکا صاحب خزانچي تیر شوی او د خزانې ټول واک اختیار د فقیر بابا او د کاکا صاحب د خزانې. بیا هم د چې کومه دی د فقیرۍ ژوند اختیار کو. یو ورځ وایي فقیر بابا پسې مور راغله چې بچیه ته دلته کې څه کې په دې خړو غرونو کې دلته څه ګورې، په تا څه چل شوی دی؟ نو وایي والدې ورته ووایي چې والدې ته هغه فقیر بابا ووایي چې ته مورې په دې کیسو باندې نه پوهېږي. نو بیا ورته مور ووایي چې څنګه؟ نو ده چې ورته ووایي چې مورې ته سترګې پټې که، چې سترګې پټې کې بیا یې وغړولې، وایي دا غر چې کوم دی ټول د سرو. دا خبره تاسو هم اورېدلې ده؟ چا نه تاسو اورېدلې؟ مشرانو نه؟ مشرانو نه چې فقیرانو نه ما اورېدلې. بالکل. نو فقیر بابا چې کوم دی خلک دا خبره کوي، ډېر زیات خلک موږ یې ته اورو، هم زمونږ چونکې یو چینل سره موږ ریلیټډ یو، خلک را سره رابطې هم کوي، ډېر معلومات خلک هم راکړي، کوم وروڼه چې موږ سره رابطه وکړي هغه اکثر دا خبره کوي چې د فقیرۍ ژوند اختیار کړی، دنیا چې کومه د دنیا د نه ده غوره کړې او د فقیري غوره کړې. دا مطلب دا چې فقیرۍ ژوند د اختیار کړی او ښه په مینه باندې هېڅ پریشر یا څه دغه پې نه و، نو دنیا نه خوښوله او آخرت یې چې کوم دی هغه یې خوښو. ښه نور څه اورېدلي تاسو د فقیر بابا په حوالې سره؟ یو زمری او دلته کې به وایي په لکۍ باندې د قبر خوا او شا صفا کوله، تاسو اورېدلي؟ بل یو وایي زړه پخوانی ابۍ و هغې به د دې قبر چې کوم دی څوکیداري هم کوله او دغه شانتې علاقه به ورته جارو کوله، دا تاسو اورېدلي؟ دا د دې خلکو ته پته چې زه خپله څلورمه میاشته نوې راغلی یم. ښه نو فقیر بابا په باره کې ډېر داسې حیران کن او داسې معلومات موږ ته خلکو هم را کړي دي، خلکو نه م اورېدلي دي چې موږ خپله ورته حیران شو. نو بالکل کیدای شي دا خبره هم ټیک وي چې فقیر بابا په ځان باندې چت نه پرېږدي. بالکل چا کوشش پې کړی دی، څو ځل ډېرو خلکو کړی دی کوشش.
کوشش به خلکو کړی دی خو په درې مرض بالکل لاندې ها زه د دې درګۍ کلی یم د فقیر بابا سره دوه سودن کې یم د درګۍ ها او د په درې مرض باندې بالکل را ناسو چا تر پریوزي لاندې په بابا تا خپل لیدلې جرانه ما په خپل نه لیدل خو د مشرانو د خپل موردلی کې به دارا کېږي الله لکه دا کیسه څومره په خوانه د اندازه تن یره دا به تقریبا چاته چې پټولې چات چې پر پریوته یا را غرزول یره دیش کاله دو دیش کاله ها نو نه راغورځي ګولټا الټا را غرزي ها بالکل د خبرې ته مونږه هم ډیر زیات حیران شو چې دا فقیر بابا په ځان باندې چت نه پریدي خو البته خلک دا خبره کوي چې د فقیرۍ ژوند اختیار کړی دی او د دنیا نه چې کوم د دی بالکل یعنی دنیا سره یې مینه نه وه او دغه شانتې فقیرۍ ژوند اختیار کړی او د کاکا صاحب خزانچي و که چېرې ده خوښولی نو ټوله دنیا یا ټوله خزانه هم د استعمالولی شو ولې د ده زیر استعمال وه خو بیا هم د هغه چابیانې چې کوم دی واپس کړی چې زه د دې نه د فقیرۍ ژوند چې کومه دی ډېر زیات خوښومه نو ملګرو دغه معلوماتي ویډیو د ملګرو سره لازمي شریکه کړئ ډېره مننه